اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو د نړیوال ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. هر چېرته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو، نن زه غواړم چې ستاسو سره خپلې یو څو قطعې او یو دوه غزلې شریکې کړمه، ځکه چې پرون چې کومه پیښه شوې ده، پترا خپله ګلالۍ ورېره وجلې ده او هغه د همیشه دپاره د دې دنیا نه رخصت کړې ده. نو یقینا چې په هغې باندې ډېر ټول خلک دردېدلی دی، خو زه پې هم ډېر دردېدلی یم او ډېر خفه شوم چې خدایه پاکه دا اسلامي جمهوریه پاکستان چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی، د کلمې په نوم باندې آزاد شوی دی، ولې په دې خاوره باندې، ولې په دې اسلامي خاوره باندې وخت په وخت باندې ګلالي بچي قتلېږي، ګلالي بچي ګلالۍ غوټۍ د خپلې مور د غېږې نه جدا کوي. دا ظالمانان دا وخت په وخت باندې دا د ظلم تیارې دلته کې خورېږي او یقینا چې د وخت واکمنو په هغې باندې سترګې پټې کړي دي. نو په دې اړه باندې زه ستاسو سره خپلې یو څو قطعې او یو څو شعرونه شریکوم. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. قطعه دا چې واکمن کله د اولس په نبض نه پوهېږي، چې واکمن کله د اولس په نبض نه پوهېږي، په هغه خاوره د نفرت د اور لوګي پورته شي او چې تضاد پیل کړي چېرته څوک په یو چوکاټ دننه، چې تضاد پیل کړي چېرته څوک په یو چوکاټ دننه، هلته کې بیا د بغاوت د اور لوګي پورته شي. او بله قطعه ده چې دا غواړي چې په خپله ریاست د مدینې، دا غواړي چې په خپله ریاست د مدینې کوي هم دغه خلک بغاوت د مدینې، او چې درد د غریب خپل نه کړي احساس چې ورته نه وي، چې درد د غریب خپل نه کړي احساس چې ورته نه وي، په نوم دې نه کوي تش سیاست د مدینې. او بله یوه قطعه ده چې هر چاته یا د معلومه وي چې کله په دې نړۍ کې څوک پیسې والی، اثر رسوخ والی، هغه بره رسېدونکی، نو یقینا چې د هغو دپاره قانون هېڅ هم نه، خو که قانون وي نو هغه زموږ د غریبو خلکو دپاره وي چې په جیب کې پیسې نه لري، د هغه رسېدنه چېرته کې ګرانه وي. نو دا په دې اړه ما لیکلي دي چې قانون خو دنګ دی د کیټو د غر نه هم دنګ دی، قانون خو دنګ دی د کیټو د غر نه هم دنګ دی، خو هغه چا دپاره جیب کې چې پیسې نه لري. او د دې هېواد قانون په مخ کې د پیسو داسې دی، د دې هېواد قانون په مخ کې د پیسې داسې دی لکه حباب چې څنګه زور د بارانه نه لري. او دا یو غزل ما لیکلی دی چې کوم په دې سیاسي لیډرانو پس چې موږ زنده‌باد مرده‌باد نارې وهو، هم دغه سیاسي لیډرانو دا قام ویشلی دی، یو انسان بل انسان ته جوړ نه دی او یو انسان لا بل انسان تسلیم کړی نه دی، ځکه چې زموږ سیاسي نظریات چې دي هغه شخصي نظریات دي او سیاسي نظریات په دې خاوره باندې د نش برابر ده. نو غزل ده چې په رب قسم که د غریب په دړ دړدېږي چېرته، قسم په رب که د غریب په دړ دړدېږي چېرته، دوی سیاست کوي غریب ورته یادېږي چېرته. او په خوله خو ټول وایي غمجن یمه درماندې یمه، په خوله خو ټول وایي غمجن یمه درماندې یمه، خو په اولس باندې یې ښه زړه نه خوږېږي چېرته. او هره ورځ اورم دعوې د غره نه لویې کوي، هره ورځ اورمه دعوې د غره نه لویې کوي، د دې دروغو په وعدو قام نه پوهېږي چېرته. او زه ورته ښه د بیدارۍ نارې وهمه مدام، زه ورته ښه د بیدارۍ نارې وهمه مدام، خو هوده قام دی په نارو نه راویښېږي چېرته. او دا مې د دې هېواد تقدیر دی رسېدلی ورته، دا مې د دې هېواد تقدیر دی رسېدلی ورته، چې په تدبیر د دروغجنو نه بدلېږي چېرته. او بس نو زه هم چغې وباسمه ته هم وباسه، بس نو زه هم چغې وباسمه ته هم وباسه، غوږ خو د چا زمونږ په چغو نه ګرېږي چېرته. او د زنده‌باد او مرده‌باد نارې دریاب نه وهم، د زنده‌باد او مرده‌باد نارې دریاب نه وهم، دا د ځان خلک دي د هیڅ چا نه خپلېږي چېرته. او دا یو لنډ شانتې بل یو غزل ده. دا ملک د انسانانو دی قانون پکې تک تور دی، دا ملک د انسانانو دی قانون پکې تک تور دی، انسان پکې انسان خوري او انسان یې سړي خور دی. نه ګل پکې محفوظ دی نه د ګل مالي محفوظ دی، نه ګل پکې محفوظ دی نه د ګل مالي محفوظ دی، پرون چا شو کولی بیا چا ګل د غېږ د مور دی. او په دې خاوره تحریک د انصاف هېڅ کولی نه شي، په دې خاوره تحریک د انصاف هېڅ کولی نه شي. د دې خاورې واکمن د خپل کور نه د بل د کور دی، او د دې خاورې د کور خلک خپل کور کوي په خپله، د دې خاورې د کور خلک خپل کور کني په خپله، د کور خلک په کور کې نه دي جوړ، په کور کې شور دی. او دریابه خوشحالي سه اخیستلی ځکه نشي،
دریابه خوشحالي ساه اخیستله ځکه نشي دریابه په دې خاوره د حسرت د لمبو زور دی. قدرمنو هیله لرم چې دا ما په دې لیکلو به تاسو پوه شوي یئ که دا په تاسو ښه لګېدلي د وخت عکاسي کوي د حالاتو ترجماني کوي د ملګرو سره شریک کوي. په لوی الله مو سپارم د خپل ځان خیال ساته خپل ملګري دریاب دولت خیل ته اجازت ورکوئ. د الله په امان ډېره ډېره مننه.